الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه، وصلى الله تعالى على آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله وكفى، مع بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم. اما ډیرو محترم و معزز و مسلمانانو مؤمنانو ورونو، د مبارک آیه کریمه چې ما درته تلاوت که، په دې کې پروردګار رب العالمین خپلو بندگانو ته امر فرمایي وی تاسو نکاح کوئ، د خپلو امتیانو د پروردګار رب العالمین د بندگانو نه نیک صالح خدای ترسه متقیانې ښځې. د الله تاکید همیش په دې دی که نر د نارینه سره عهد و پیمان کوي، که ښځه د نارینه سره عهد و پیمان کوي، باید معیار د دې پیمان تقوا و پرهیزګاري باید ووسي. نکاح کړئ د ځانو دپاره هغه پیغلې نجونې چې هغه کونډې او مخکې یې میړونه نه وي کړي. الایامه، ایم یعنې پیغله ځوانه چې کونډه نه وي، مخکې یې میړه نه وي کړی. والصالحین من عبادکم، اول الله پاک امر فرمایي چې تاسو د ځان دپاره پیغلې خوښې کوئ او نکاح یې کوئ، یعنی ځوانان خوښې کوي او نکاح کوي درته. بیا پس دغو نه تاکید کوي والصالحین من عبادکم، خو دغه ښځې او د نارینه به دواړه صالح خلک وي. که نارینه ښځه اختیاروي، که ښځه نارینه اختیاروي، دواړو به معیار تقوا و پرهیزګاري وي،
دواړه به د الله په دین برابر وي، دواړه به د الله نه ویره او ترس لري، دواړه به د حیا نه حیا لري، د الله نه به ویره لري. که چیرې د حیات او ژوند شریک عهد و پیمان په اساس د تقوا او پرهیزګارۍ بسته شي، په اساس د پروردګار العالمین د تقوا بسته شي، تاسو په دې باندې ایمان ولرئ چې دا به تر ورځې د مرګه په ډېره خوشحالۍ ادامه پیدا کوي. نن د امت په مابین کې کوم مشکلات چې روان دي، کوم طلاقونه یا تېښتې یا د امن کورو ته پناه وړل دي، د دو اساس دا دی چې د موږ او تاسو عهد و پیمان د واده او د شریک ژوند مطابق د قوانین الهي نه نیول کیږي. ډېر وخت موږ په جمال سیر ورک وو، ډېر وخت موږ په دنیوي مطاب سے سرګردانه یو، ډېر وخت موږ په نام و نشان د پلار او نیکه سے سرګردانه یو. هیڅ وخت پروردګار رب العالمین دو معیارونو ته په احترام نه دی قایل شوی. انسان ته ښه معیار او اخلاقی ترین معیار د ژوند چې دی هغه د الله نه ویره او تقوا او پرهیزګاري ده. که چیرې تقواداره ښځه د چا په نصیب وګرځي، هغه به خوشبخته وي، هغه به نیکبخته وي، ځکه هغه ښځه چې کومه معامله د خپل خاوند او میړه سره کوي، هغه یې د الله په خاطر ورسره کوي، د الله نه حیا لري، د الله نه ویره لري، نو په دې خاطر د خپل خاوند خدمت کوي، عزت یې کوي، د پلار او مور عزت یې کوي، د خپلوانو او دوستانو عزت یې کوي، د خاوند مال یې ساتي، د خاوند عزت او شرف یې ساتي، د خاوند اولادونه یې نیک صالح نیک عمله ورته تربیه کوي. ولې؟ دا په خپله د الله نه ویره لري، دغه مسئولیتونه احساسوي چې دا د ما مسئولیت دی، که یې چیرې انجام نه کړم پروردګار رب العالمین به په ورځ د حشر او نشر ما ته د دې نقصان جزا راکوي. همچنان که میړه کې معیار د تقوا او پرهیزګارۍ موجود وي، د ښځې د میړه په خاطر د تقوا او پرهیزګارۍ ځان ته خوښ کړی او اختیار کړی وي، دغه نارینه هیڅ وخت په دې زنانه باندې ظلم نه کوي، ناروا نه ورسره کوي، ستم نه ورسره کوي. د دې ټول حقوق چې پروردګار رب العالمین په نارینه باندې فرض واجب او سنت ګرځولي دي، په ټولو وفادار پاته کیږي. ولی؟ وی دغه زنانه چې ده دا د الله په عهد و پیمان، د الله په امر باندې د ما ته لاس لاندې ژوند کوي. زه باید د دې په حقوقو باندې د الله نه ویره ولرم، د دې حق باید ضایع نشي ځنې، یې دې مکمل حقوق ټول باید ورته پوره کړم، ور یې کړم. په یو حدیث شریف کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، وی نیکترین د ما د امت هغه کسان دي چې د دوی ته لاس لاندې خلک د دوی نه راضي و خوشحاله وي. ښهترین د امت څوک دي؟ هغه کسان چې د دوی ته لاس لاندې یې دوی په واک او اختیار کې ژوند تیروي، دوی نفقه ورکوي او دوی ته راضي و خوشحاله وي. په دې کې نوکر او غلام او مزدور او ښځه ټول اولاد راځي. که چیرې د خدای بندګانې د موږ میرمنې د موږ نه خوشحاله وي، نو بیا موږ د امت ښهترین خلک یو، الله به د موږ نه خوشحاله وي. خو وخت چې موږ د خپلې میرمنې خوشحالي غواړو، په دې خاطر یې غواړو چې الله د ما نه راضي و خوشحاله وګرځي. زه د نور چا سره معامله نه لرم، یې ما معامله وکړه، وړه ورکول او اخیستل ټول د الله په خاطر دي.
دا میرمن د ما د الله په حکم باندې د ما ښځه ګرځېدلې ده، ما یې په مهر وفا کړې ده، ما یې په ټولو شرایطو وفا کړې ده، اوس دا د ما تر لاس لاندې ژوند کوي، د ما به په تلاش ده وي چې زه دا خوشحاله وساتم، آرامه یې وساتم، چاته یې احتیاج نه کم، یا چا دروازې ته یې ونه دروم، په خپلو خپلوانو دوستانو کې د چا نه کمه رانه شي. په بل ځای کې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي وی ښه صدقه و خیرات هغه صدقه و خیرات دی چې په خپل اهل باندې دې مصرف کې. په صدقات و خیراتونو کې ښه صدقه و خیرات هغه صدقه و خیرات دی چې په خپل آل او عیال او اقاربو باندې مصرف کړي. دا ځکه دوی حق لري، هر صدقه ثواب لري، خو دا صدقه ولی ثواب لري؟ په حدیث شریف کې راځي وی یو خو حق د اسلام دی چې دی مسلمان دی، دی ما قریب یا دی ما ښځه یا دی ما اقارب و دوستان، دا یو حق ادا شوله چې په اسلام کې را سره شریک یو. دوهم حق یې د قرابت دی چې د ما دوست دی، قریب می دی، کاکا و ماما و عمه و خاله و دوستانو د جملې نه دی، دام حق لري. دوهم حق په دې صدقه باندې روان اجرا شوله. دریم حق د همسایه‌توب دی چې هغه دریم حق دی. که داسې چاته موږ صدقه و خیرات ورکو نو تر ټولو نه د صدقه و خیرات الله ته محبوبه ده. ولې که دا دوه شی نه وي کې نو یو فضیلت لري، که دا درې نور شول بیا نو درې فضیلته دې صدقې اختیار کړل: قرابت، اسلام، همسایه‌توب. درې واړه حقه د ما و تا په دې یوه صدقه باندې ادا شول، نو دا ډېر الله ته محبوبه او ګرانه ده. ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. که چیرې تاسو مخکې د نکاح نه، مخکې د واده کړلو نه غریبان او فقیران وی، الله بم په فضل او کرم د دې نکاح باندې اغنیا وګرځوي. که چیرې مخکې د واده نه فقیران او غریبان وی، وخت چې واده م وکوله د الله د تقوا او پرهیزګارۍ په خاطر م وکوله، د خپلو سترګو د پردې دپاره دې وکوله، د دې دپاره دې واده وکوله چې د ما سترګې په میرمن باندې مړې شي او د میرمن سترګې مې په ما باندې مړې شي. د حرامو کتلو، تللو، لیدلو خبرو نه زه پې پرهیز او منع شم. وی په برکت د دو نکاح به الله پاک د تاسو په مال او اولاد کې برکت واچوي، تاسو به د فقر نه راوباسي، اغنیا به م جوړ کا، مال او دارایي به درته درکا. په حدیث شریف کې بل ځای راځي وی درې شیان دي چې په دې باندې رزق پروردګار رب العالمین اضافه کوي. د هغې نه یو واده کول دي، نوې ناوې. هر څوک چې کور ته نوې ناوې راوړي الله ورته په کور کې نوی رزق حواله کوي. د هر چا په کور کې چې نوی ماشوم تولد کیږي الله ورته نوی رزق او روزي ورته مقرروي. او هر څوک چې د سورلۍ یا د جهاد دپاره آس واخلي او په کور کې وساتي الله ورته نوی رزق، نوی روزي ورته حواله کوي. موږ او تاسو دا چې عقیده مو غلطه شوې، انحراف یې پیدا کړی، واده نه کوو، ولا واده خو ساتل غواړي، ولا واده خو مصارف غواړي، ولا زه ته وده نشم وتلی. ولې د الله نه ناامیده یې؟ رازق مطلق خو پروردګار رب العالمین دی. ته نه اولاد ته رزق ورکولی شي او نه ښځې ته او نه ځان ته. تا نه توکل دی غلطی، توکل په پروردګار رب العالمین وکوه. پروردګار رب العالمین په حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې فرمایي وی
د دریو کسانو سره الله وعده کړې ده چې زه به په خپله وعده وفا کوم او د دوی سره به کومک کوم، مدد به ورسره کوم. د هغې نه یو نکاح کوونکی دی. هر څوک چې د خپلو سترګو د پردې دپاره وعده کوي، الله ورسره وعده کړې ده چې زه به د تا سره کومک کوم. هیڅ وخت وګورئ د موږ تاسو په ژوند کې که چا په ډېر لوړ مهر باندې واده کړی دی، هم راوړې ده راخوندي کړې ده. که چا په ډېر کم مهر باندې واده کړی دی، هم راوړې ده راخوندي کړې ده. د هیڅ چا میرمن د پلار په کور کې د مرګ ته ورځې نه ده پاتې شوې. الله پاک رازق مطلق دی، تنها په هغې باندې اتکا وکوئ، الله پاک د هغې ټول حالات د بنده ورته پوره کوي. ومن صور الزواج بشرط غیر صحیح زواج الشغار. د هغې نه یوه نکاح چې ده هغه نکاح د شغار ورته ویل کی، موږ او تاسو بدل ورته وایو. دا نکاح په وخت د جهالیت کې مخکې د اسلام نه د خلکو په مابین کې روا وه. دې نکاح شرط د مسلمانانو په نکاح کې باطل دی. نکاح څه ده؟ یو سړی د خپل دوست او قریب ته ورځي، وي زه مې لور در کوم په شرط دی چې ته به دې مې لور راکوې. دا خبره غلطه ده. دو ته موږ تاسو پښتو کې بدل وایو، وی پلانه په بدلانه ګور کړي، په بدلانه یې لور ورکړې ده. دا شرط یې غلطی چې ورته وایي چې ته به دې لور راکوې، زه مې لور در کوم، که ته لور نه راکوې زه به نه در کوم. په دې کې نن خبرې کوم. وقد نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن هذا الزواج. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې قسم عقد و پیمان و نکاح نه نهی منع راوړې ده. فقال لا شغار فی الاسلام. وی د نکاح د بدل په اسلام کې وجود نه لري، نه به کوئ، بلکې دا د جهالیت نکاح وه چې مخکې د اسلام نه خلکو به کوله. وکان هذا النوع من الزواج معروفا زمن الجاهلیة. دا د بدلانه نکاح مخکې د اسلام نه د خلکو په مابین کې معروفه وه، شهرت یې درلودله او خلکو به په دې عقد و پیمان ځانو ته وعدونه کول. استدل جمهور العلماء بهذين الحديثين. اکثریت علماء کرام و فقهاونه په دې دوو حدیثو چې ما مخکې درته ذکر کړل په دې باندې استدلال کوي. الله ان عقد الشغار لا ينعقد اصلا وانه باطل. علماء کرام اکثریت وایي وی نکاح د بدلانه یا د بدل نه صورت نیسی، ولو که څوک بسته هم که نکاح وکوي وی نکاح باطله ده. دا د اکثریتو فقهای کرامو علماء کرامو قول دی. د بدلانه یا د بدل نکاح چې شرط یې ما درته ووی چې هغه شرط پې دي چې که د لور راکوې لور در کوم، که د خور راکوې خور در کوم، که یې نه راکوې نه در کوم. دا شرط په نکاح کې اصل باطل دی. هغه شرایطو ته یې راځم ولې باطل دی. وذهب ابو حنیفة الى انه یقع صحیحا. امام اعظم ابو حنیفه رحمهم الله دی بیا وایي چې که چیرې په دو شرط باندې نکاح بسته شوله نکاح یې صحیح ده، نکاح نه ده غلطه. ویجب لکل واحدة مهر مثلها. خو هر یوې ته به بیرته امام اعظم صاحب د نورو فقهاو قول ته ورځي. تنها اختلاف په عقد کې دی چې دغه عقد صحیح راځي او که نه راځي. نور علماء کرام فقها وایي چې که نکاح وتړل هم شي باطله ده.
امام اعظم صاحب وایي چې نه، نکاح یې که وتړل شوله صحیح ده، خو په شرط دی چې د هر یوې نجلکۍ دپاره ځان ته مهر یا مهر مثل باید تعین شي. د مو تاسو اکثریت څه کوي؟ خور دې راکه، خور مې در کوم، نوره خبر خلاصه ده، مهر تعین نول نشته دي. دا یې شرط دی، خور دې راکه، خور مې در کوم. څه چې خور ته یې راوړل، خور ته به یې وروړې. دلته ظلم واقع کیږي، دلته خبره ده. امام اعظم صاحب وایي چې نه، په دې عقد و پیمان کې به د هر یوې دپاره ځان ته مهر تعینېږي. خور دې راکه، مهر به یې 2 لکه افغانۍ. ته چې ورغللې، خور دې ترې وغوښتله، لور دې ترې وغوښته، در کوم یې، مهر به 3 لکه افغانۍ. مهر به د دواړو په یوه خبر نه فیصله کي. فالفساد فيه من قبل المهر. دا فساد چې په عقد په نکاح کې واقع کیږي، هغه د مهر په خاطر باندې واقع کیږي. که چیرې د هرې ناویې دپاره ځان ته مهر تعین شي، دا شرط کې وکینو زه خور در کوم، ته دې م خو راکوې، خو شرط به نه ایدو چې ته به دې ما ته خو راکوې. ته د هغې خور وغواړه، زه به د تا خور وغواړم. ته به د ما خور ته ځان ته مهر تعینوې، زه به د تا خور ته ځان ته مهر تعینوم. بیا نو په عقد و پیمان کې کوم فساد نه راځي. مخکې مې وویل چې اکثریت علمای کرام، فقهای کرام وایي چې د عقد د نکاح که بسته هم شي باطله ده، نه ده صحیح. تنها امام اعظم ابو حنیفه رحمهم الله هغه ورسره مخالفت کوي. هغه وایي چې که چیرې نکاح وتړل شي او مهر د هر یوې دپاره ځان ته تعین شي، بیا یې کومه خبره نشته، که صحیح دی. وهو لا يجب فساد العقد كما لو تزوج على خمر. امام اعظم صاحب وایي وی دغه نکاح په دې نه فسادېږي لکه یوه سړي چې مهر شراب تعین کړی وي. شراب د موږ تاسو په دین کې حرام دی. یو سړی وایي د ما د ښځې مهر 10 بوتله شراب دی، د شرابو بیه حرامه ده. هغه نه مهر ګرځېدلی شي، نه مهر تعینېدلی شي، ځکه په خپله شراب حرام دی. هغه اصل بیه نه لري د موږ تاسو په دین کې، نو هغه په مهر کې نه حسابي، بلکې وی د دوی دپاره به مهر بالمثل تعینېږي تر څو چې نکاح یې صحیح راشي. لا یفسخ ویکون فیه مهر المثل. نو چا چې دغه شی وتړل، وی د دی د هر یوې دپاره مهر بالمثل دی. مهر بالمثل د دې خورانې، د دې عمګانې، خالګانې چې په هر مهر باندې واده شوي دي، هغه مهر به د دې دپاره هم تعینېږي. علت النهی. ولی اسلام عزیز د نکاح د بدلانه یا د نکاح د صغار نه نهی کړي، منع یې ولې ترې راوړې ده. هیڅ وخت په کار کې چې ظلم و ستم نه وي، اسلام منع نه ترې راوړي. یې دې نکاح نه چې دین د اسلام ممانعت کوي، منع یې راوړې ده. علما وایي هو تعلیق و توقیف. وی په دو کې شرط باطل ده دی چې یو په بل باندې عطف کوي. خور به دې راکوي، خور مې در کوم. د ما د خور به د تا زوی بلکل نه وي خوښ، د تا د خور به د ما زوی نه وي خوښ. وی دلته ظلم او ستم واقع کیږي، ځکه د نکاح عقد و پیمان چې دی په کامل رضایت طرفین جانبین باید راشي. په تیرو مخکنیو خطبو کې ما هم د موضوع باندې بحث او خبرې کړې دي چې وخت څوک ورځي او غاړې خواستګاري کوي، وخت چې موافقې ته ورسېدل بیا باید څه وکوي، هغه د تیرو خطبو بحث وا چې تیر شه.
خو ورونو په نکاح کې اولینی شرط رضایت نجلۍ او ځوان دی، رضایت اولیاءو د دواړو دی چې دواړو اولیاء باید کاملا رضا وي او اولیاء باید په خودسرۍ باندې عمل ونه کوي، د خپلې خور و لور و زوی سره باید په مشوره باندې کار وکوي. ته د لور واده کوي یا د خور واده کوي، وخت چې فامیل دې خوښ شوله دغو سره په موافقه ورسېدلې، خپله خور و لور هم په جریان کې واچوه، د هغې سره هم مشوره وکوه. زویه د فلاني خان زوی ما د تا د ژوند د ملګري پایس درته انتخاب کړی، فلانی ښه فامیل دی، مسلمان فامیل دی، خدای ترسه فامیل دی، که چیرې د تا خوښه و رضایت وي نو زه به تا د دوی سره نکاح کړم. دا د دونجړکۍ حق دی ورونو، دا د زوی حق دی ورونو. ډیر پلارونه دي زوی نه خبروي، لور نه خبروي، ځي واده ورسره کوي. همدغه د موږ تاسو سرکشۍ دي چې نن هم خوږ ژوند زرع الحل د خپلو اولادو دپاره ګرځولی دی. په نکاح کې چې اهمترینه موضوع ده د زوی مشوره نه اخلو، په نکاح کې چې اهمترینه موضوع ده د لور رضایت او اختیار نه اخلو، چې د لور سره یوه خوښه او مشوره وکوو چې د ما لور جانې ای د ما خور جانې آیا د پلاني سره د واده خوښه دی، واده ورسره کوي که نه ورسره کوي. اولیاء چې دي کل مختاره نه دي، که پلار دی که زوی دی که ورور دی که هر څوک دی، هغه به د خپل موکل سره خوښه کوي، مشوره به ورسره کوي، دغو رضایت به اختیاروي، دغو په رضا باندې به دی کار ورته کوي. داسې نه چې هر څه د تا زړه غواړي. 20 کلنه نجړکۍ واخله 80 کلن سپینګیري ته یې ورکړه، دا خو د ولي اختیار نه شوله چې د ولي اختیار شه. ولی ظالم دی، ناروا دی، په دې حد کې د خپلې لور سره ظلم او جفا کړې ده. د خپلې لور دپاره د دې همسنه نارینه تعین که ورته. آیا د یوه ځوان دپاره چې زه 50 کلنه 80 کلنه ښځه ورته وکړمه ځوان ورسره خوشحاله دی؟ هیڅ وخت به خوشحاله نشي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغی، کونډه یې په نکاح باندې اخیستې وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې ولې د دې پیغلې سره واده ونه کوله، دې به ته خندولې، دې به ته خندولې، تا به دا خندوله. وګورئ د پیغمبر هدایاتو ته. دا نامناسبه ژوند چې موږ یې نن تېروو د اسلام په نامه په اسلام کې موجود نه دی. هېڅکله به 20 کلنه پیغله نجلۍ په 80 کلن باندې خوشحالۍ اظهار ونه کوي. هیڅ وخت به 20 کلن ځوان 25 کلن ځوان په 50 کلنه زړه کونډه بوډۍ باندې اظهار د خوشحالۍ ونه کوي. خو د پلرو ظلم او جفا دی چې د اولادو په حق کې مرتکب کیږي، یا د زوی یا د لور سره. په زویم ظلم کوي، په لورم ظلم کوي. ته زوی سره یاورې خوښه وکوه چې دا یې 50 کلنه زړه کونډه ښځه کوي که یې نه کوي. که یې نه کوي ولې یې ورته کوي؟ هغه د خپل کونتون وکوي، دی د خپل آینده ژوند دپاره یوه پیغله ځوانه ښځه انتخاب که. دلته ورونو د موږ د تاسو ظلم او ناروا ښیي. هر څوک چې د پلارو په ځای کې، هر څوک چې د زامنو په ځای کې، دا اختیارات اسلام درته درکړي دي. خپل اختیارات طبق د اسلام د قوانینو وکاروئ. اختیار لري چې پلار ته دې ووایي چې پلاره زه 50 کلنه زړه کونډه د اولادو ښځه نه کوم. پلار جانه که چیرې په کونډه کې اجر او ثواب وینې، د اولادو مور ما ته نکاح کوي، ثواب ته وګټه، ځان ته یې د نکاح که، په ما باندې دا ثواب مه لوروه.
زه ځوان یم، ما غوندې ځوانه ما ته پیدا که راته وی کوه. همچنان جړکه یم دغسې اختیار لري. وګورئ قربان ته دین د اسلام کې ما پیغمبر علیه صلات وسلام رضایت پیغلې د کونډې بیانوي. وخت وی چې پیغله واده کوي پلار به ورته وایي چې پلانی د پلاني زوی د پلاني قوم زه د تا دپاره په حیث د تا د آینده خاوند اختیاروم، لور یې خوښه دې ده او که دې خوښه نه ده. وی درې شیان د پیغلې سبب د اختیار دی. یا سکوت، هیڅ ځواب نه ورکوي، شرم لري، حیا لري، خپل پلار ته ځواب نه ورکوي چې پلاره خوښ مې دی کوم یې یا یې نه کوم. خو ښه طریقه مناسب ترینه طریقه دا ده چې دغه فامیل د مور په واسطه لور ته معرفي شي او مور یې د لور نه ځواب واخلي، ځکه لور د مور سره هر قسم راز د زړه کوي، خو د پلار نه یې حیا راځي، یې پلار سره بیا هغه جرأت نشي کارولی. او یا یې د مکر ژړا ده، یا یې د مکر ژړا ده. د مکر ژړا یې که وکوله دا هم دلالت په رضایت باندې کوي، او یا به صراحتا ځواب ورکوي بلې د دو سره مې واده کول خوښ دي. د موږ او تاسو خو لورانې ځانونه پورته کوي، د ځمکې ولي ویښتان شکوي، په اوتو ډوډۍ نه خوري. او پلاره ځان وژنم د خدای په لحاظ دې سړي ته مې مه ورکوه، زه یې دې څه واده نه کوم. پلار وایي نه، هېڅ وخت زه خپله خبر بیرته نه اخلم، زه پښتون یم، خپله پښتونولي ته سره کوم. بیا دې دلته شریعت دته مهم نه دی، دته یې خپله پښتونولي مهمه ده، هغه به ته سره کوي. نو که هر څومره ظلم و ناروا صورت نیسي به یې بیا نه د لور ژړا ته غوږ نیسي، نه د لور خبره اوري، نه د خدایه حیا کوي، نه د خدای نه ویره لري، بس هر څه چې روان دي روانوي. همچنان د زوی په فیصله زوی ورته وایي چې د لور د پلاني لور نه کوم، نه مې خوښه ده، نه یې کوم، نه ورسره واده کوم. که دې راته وکوله زه ملک درته پرېږدم، تا ته یې در پرېږدم. د پلار په غوږو کې صم بکم عمی فهم لا یرجعون، غوږونه یې امکانه دي، سترګې یې مړندې دي، نه څه اوري او نه څه غږوي، بس څه دي چې خپل خیالات یې هغه کوي. د زوی او د لور ژوند واخلي، ذریع الحل یې ورته وګرځوي. ته ورځې د مرګه بیا د زوی او لور په ژړا او په بدروزۍ کې ژوند تېروي. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي وی هر چا چې خپله نږدې لور یا خور چې په چا باندې ولایت لري، فاسق و فاجر و شرابي و قمارباز ته دې ورکله، واده دې کله، وی دې سړي خپل رحم قطع کله. د رحم قطع کول ورونو د اکبر الکبائر ګناهونو نه دي. هغه څوک چې د تا سره صلت رحم لري، لکه عمه و خاله و کاکا و ماما و ورور، د هغې سره د وخت چې رحم قطع کله، کیناستره او لټېدل دې ورسره قطع کړل، دا لوی ترینه ګناه ده چې تا وکوله. همچنان خپله خور لور دی چې نااهله کسانو ته ورکله، شرابي و قمارباز ته دې ورکله، نو تا خپل رحم قطع کله، لویه کبیره ګناه دې وکوله. ته یې که بولې که نه بولې، د تا په حق کې کبیره ګناه پروردګار رب العالمین درته نوشته کوي. دوهم علت د دې نکاح څه دی؟ ان العلة التشریک فی المهر وجعل بدع كل واحدة مهر للأخرى. دوهم علت د بدلانه د نکاح دا دی چې د ښځې نه یو مال جوړ شوله، د ښځې نه یوه دنیوي متاع جوړه شوله، هغه انسانیت او کرامت چې پروردګار ورکړی هغه موږ ترې واخیستله. ولې متاع ترې جوړه شوله، خو موږ ښځه په ښځه خرڅوو. دا خو دلته اسلامي و انساني کرامت د پښو لاندې شوله.
ښځه یو صله وګرځېدله، مال او جنس وګرځېدله. لور دې در کوم، لور به دې راکوې، که ښه ده که بده، که مې خوښه ده که مې خوښه نه ده، که مې دې زوی خوښه ده که مې خوښه نه، که تا دې لور د ما زوی خوښ دی او که نه دی خوښ. فقط لور په لور لکه موټر چې په موټر بدلوي. ښه او بد دلته نشته، پایمال دي. د علت چې اسلام نهي کړې ده، د بدلانه واده یې منې کړی دی چې په بدلانه باندې خور و لور مه ودوئ. دغه یې علت یه چې دلته دغه دواړه جانبینو باندې ظلم او ستم راځي. وګورئ د ما وې تا په اجتماع کې نن د چا خورانې لورانې چې په بدلانه واده شوي دي، په سلو کې یې د 99% ژوند تباه دی، په سلو کې یې 99% په ژړا دي، په سلو کې یې 99% ته وایي شپه ورځ په ژړا تېروي. د هغې لور هیڅ ګناه نه لري، خو د یو بل په لور باندې چې ظلم او ستم او ناروا وشوله، په دې باندې قصداً بیا کوي. د تا د پلار په کور کې د ما لور ناراضه ده، د تا د پلار په کور کې د ما لور ته نوی لباس او جامه نه اخیستل کېږي، زه هم تا ته نه اخلم. ظلم واقع شاک نه، ستم واقع شاک نه. اسلام همیش د ظلم او ستم او ناروا مخنیوی کوي. د نکاح د بدلانه یا د بدل چې اسلام منع ترې راوړي، بد یې بولي، بندوي یې د دې په خاطر چې دلته په جانبینو باندې ظلم او ستم او ناروا راځي. او مهم علت یې دا دی چې د دوی نه اسلامي کرامت واخیستل شوله، دوی مال جنس وګرځېدله. غویی په غوایه بدلوو، غا په غا بدلوو، موټر په موټر بدلوو، کور په کور سودا کوو. انسان هم د کور او د متاع نوم واخیستله، لور په لور باندې خرڅوو، خور په خور باندې خرڅوو. دلته اسلام منع راوړي، وی دا نکاح به نه تړئ، د نکاح به نه بسته کوئ. یې دې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام نهی راوړي. او اولینی نهی دغه ده چې د نکاح مخکې د اسلام نه معروفه وه. کوم شیان چې مخکې د اسلام نه روان وو، پس د اسلام نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه بندول، یې نه قبلول. وی دا دین د عزت دی، د دین د عدالت دی، د دین د انصاف دی. هغه د ظلم قانون و، د ستم او بربریت او د جنگل قانون و، هغه به زه د مابین وړم. اوس هم ورونو، وختې چې خپله خور و لور ودوئ، په مثل د مال یې مه خرڅوئ. لور دې راکه، لور در کوم. دا انسان دی، د کرامت لري، د عزت لري. دونه د مال او متاع استفاده مه کوئ. دو ته اختیار چې اسلام ورکړی، همغه اختیارات ورته ورکئ، څوک یې خوښیږي. په دې مقابل کې څوک چې معامله کوي، امکان لري د یوه طرف نارینه ښه سړی وي، دو بل طرف به زنانه نه وي ښه، یا دو بل طرف به نارینه نه وي ښه سړی، دو بل طرف به زنانه بیا ښه ښځه وي. خو په هر طرف باندې ظلم و ستم قرار لري، یا به په جانبینو باندې، یا به د یوه طرف نه په هغو نرینه ظلم وي، د نجلکۍ به خوشحاله وي، یا به د بل طرف نه په دې نجلکۍ ظلم وي، د هغې طرف نارینه به خوشحاله وي. دواړه ما درته ووایي ایجاب و قبول. د نکاح اولینی رکن، اولینی شرط کامل رضایت دی. جړکۍ وړکۍ به د زړه د تل نه خوشحاله وي، راضي به وي په واده باندې چې پلانۍ جړکۍ سره زه واده کوم، او جړکۍ به د زړه د تل نه خوشحاله وي چې زه د پلاني وړکي سره واده کوم. که چیرې د رضایت موجود نه وي، اصل نکاح نشوله، نکاح نشته ده. موږ ولې 2 نفره 3 نفره شاهدان د مجلس د نکاح نه ښځې ته ورلیږو؟ تر څو چې کامل رضایت د پیغلې نجلکۍ مجلس د نکاح ته راوړي. مولوي صاحبان باید ورته ووایي هغه 2 نفره چې د مجلس د نکاح نه ناوې ته ورلیږي، هغې ته به وایي
چې راشئ ودرېږئ ور به شئ د خور مخ به پیلوڅ کوي. ما وی تا اجتماع په غلطه روانه ده. ولې غلطه روانه ده؟ موږ نکاح د خسر په کور کې بسته کوو، دا خلاف د شریعت دی. نکاح باید د پلار په کور کې بسته شي. اصل ځای اختیارداره د پلار کور دی، په هغې کې به نکاح بسته کوي، نه د خسر په کور کې. او هغلته چې نکاح بسته کوي د 2 نفره شاهدان به یې 2 پیغلې ناوې محرم خلق وي. موږ خو د خسر په کور کې لیورونه د خسر د کاکا زمن او د عمه زمن ورلیږو، کاملا نامحرم خلق دي. په کوم سبب باندې جواز لري چې هغه د ناوې سره خبر وکړه یا د ناوې مخ وګوري؟ شریعت په څو ځایو کې جواز ورکوي چې د ښځې مخ ته وګوري. یو په دې نکاح کې، په نکاح کې د شاهدان چې ورځي دا به د ناوې مخ لوڅوي، یې ناوې مخ ته به ګوري چې د رښتیا همغه نجړکۍ ده که نه ده، د مغو سړي لور ده که نه ده. شاید په ځای بل څوک ناست وي، شاید بعضې دروغ درته ووایي، خو دلته به مخ ته ګوري. دا مخ نو د چا دپاره یې کتل جواز لري؟ هغه څوک چې د ناوې محرم خلق دی، ورور یې دی، کاکا یې دی، پلار یې دی، ماما یې دی، وراره یې دی، دا چې د دې محارم دي. نو شاهدان به د محارمو نه ورته تعینېږي. دا به ورځي خپله عمه، خپله خور، خپله خورزه به ګوري چې دا خو ما پلانی ده، بیا به دې ته په صریح الفاظو باندې وایي پلانی د خپل مهر او نفس وکیل دی څوک نیسي، د خپل مهر او نفس ولی څوک اختیاروي. بلې غلطۍ ته اشاره کوم. یماوی تا په اسلامي معاشره کې نن دود او دستور چې روان دی، ناوی چې د خسر کور ته ورسوي هغلته بیا د نکاح عقد بسته کوي. بیا هغلته نجلکۍ په پټو سترګو باندې ده، خاښې ورځي ورته وایي وی د نکاح پلار دی پلانی تعین که. ناوی بیچاره پلانه هیڅ پیژني نه چې فاسق دی، فاجر دی، مسلمان دی، عادل دی، څوک دی، هیڅ شناخت د هغې سره نه لري. ظلم دی، ستم دی، جفا ده، ناروا ده چې دې په حق انجامي. دا حق حتی اختیار د دې نه لري چې د خپل ځان د مهر او نفس دپاره یو ولی اختیار کا، هغه یې خاښې ورته اختیاروي. څومره ظلم دی، څومره ناروا ده چې دې ښځو سره یې موږ کوو. د دې د ژوند اختیار موږ ته سلب کړی دی. دا دومره اختیار نه لري چې د خپل مهر دپاره، د خپل نفس دپاره یو صحیح مسلمان، متقی، عاقل، هوښیار شخصیت تعین کا. خاښې زړه بوډۍ د نام و نشان دپاره یو لیونی ورته معرفي کا، د دې بیچاره نوم هم د هغې نه زده کېږي. بیا نو شاهدانو ته وایي څوک دې راته ووایي نوم یې څه شی دی، نوم یې د ما ویر شوی دی، خاښې نه مې پوښتنه وکړئ چې هغه یې درته ووایي. ورونو اصلاح شئ، د معاشره اصلاح کوئ، دا رسم و رواج، دود و دستور د مابینه یوسئ، اسلام راولئ، اسلام ژوندی کوئ. د پلار په کور کې د نکاح عقد په دې باندې بسته شي، هغلته د ناوکۍ ورور موجود دی، د ناوې کاکا موجود دی، د ناوې پلار موجود دی، د ناوې وراره موجود دی. د هغې نه ورته شاهدان ته، حتی د موږ مولوي صاحبان هم په دې غلطۍ کې واقع دي. وخت چې شاهدان ناوې ته ورلیږي، یې شاهدانو نه پوښتنه مولوي صاحب نه کوي چې ته د ناوې څه کوې، یې ناوې سره څه صلت لري. هر څوک چې مجلس تعین کړ مولوي صاحب یې هم تعینوي ورسلیږي. عامیان خو یوه مقوله د العوامو کالانعام وي، مولوي صاحبان باید د عوامو په خبرو باندې ولاړ نشي. عوامو چې هر څوک تعین کړ
مولوي صاحب مجبور دی مکلف دی باید پوښتنه د شاهدانو نه وکوي د ناوې سره څه قرابت لري ناوې دې څه کوي خور دې ده لور دې ده د عمه لور دې ده د کاکا لور دې ده څه دې کوي که چیرې نامحرمه و مولوي صاحب یې دې رد کا ورته ودې وي چې تاسو حق د شهادت نه لرئ چې ادا یې تاسو شاهدان نشئ کېدلی دوه نور کسان تعیین کوي چې د ناوې محارم وي په دو مجالسو د نکاح کې تاسو وګورئ چې څومره غلط کارونه موږ کوو او هیڅوک دو ته توجه نه کوي نامحرم کسان ناوې ته ورلیږو نامحرم کسان د ناوې دود و دستور کوي نامحرم کسان ناوې سره کینی وګوري کوم دین کوم اسلام دې دپاره جواز ورکړی او یا جواز ورکوي وهي لا تنتفع به فلم يرجع إليها المهر درېیمه علت نهي چې دی هغه دا دی چې دې جانبینو دواړو پیغلو ته خپل مهر په لاس نه ورځي ځکه بدل شوله هغه دا په بدلانه کې ولاړله یوې ته هم خپل مهر په لاس نه ورځي او دین د شریعت په دریو مذاهبو باندې وایي چې مهر فرض دی تنها د امام اعظم ابو حنیفه مذهب چې دی هغه وی مهر فرض نه دی واجب دی یا یې فرض یا یې واجب مهر د ناوې شرعي مسلم حق دی موږ تاسو خو ټول غرق یو ډېر لوړ مهرونه تعینوو ولې زه په خپله مطمئن یم چې یوه روپۍ مهر ناوې ته نه ورکوم په همدو خاطر لوړ مهر تعینوم او مقابل طرف لوړ مهر هم په ډېره خوشحالۍ قبلوي هغه هم مطمئن دی چې والله که یوه روپۍ هم رځنې واخلي دا تاسو ټول حاضرین دلته ناست دی چا خپلې ښځې ته مکمل مهر ورکړی پورته کوي لاسم هیڅ چا نه دی ورکړی ټول وایي چې ګنهګار یو سرکوزي یو شرمنده یو د خدای دین هم ته پښو لاندې کړی او په دو خپلو میرمنو باندې ظلم او ستم ناروا کړی ده مهر یې حق دی په دې مهر باندې فرج پروردګار درته حلال ګرځولی په دې مهر پروردګار رب العالمین محرمیت ما بینه وړی دی دین پیغمبر علیه الصلاة والسلام حتی قرآن عظیم و شان درته وي واتو نساء صدقاتهن نحله فإن تبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريعا وی تاسو د ډېرو پاکو مالونه د ښځو مهر ادا کوئ یې ښځې مهر چې ورکوي د سود مال به نه وي حرام مال به نه وي پاک مال به وي لکه حج ته چې مال برابروي دو ته به هم داسې پاک مال برابروي چې د ښځې مهر ترې ورکوي حج په حرامو پیسو باندې نه کېږي چې ته سود واخله بیا ولاړ شه مکې معظمې ته ته د خلکو ځمکې خرڅې که غصب یې که بیا ولاړ شه مکې معظمې ته حج وکوه نه پاک مال به ورته برابروي مهر ته به هم پاک مال ته وي تاسو د مهر دوی ته په داسې قسم ورکئ چې دوی خوشحاله وي دوی راضي وي کم دی کمه ورونو یوه هیله یو چل خو زده کوي زه پوهېږم تاسو خو شریعت نه منئ نه قبلوئ خو راشئ د هیلو نه خو کار واخلئ یوه لاره خو درته جوړه کوي په اوله شپه چې خپلې نکاح کړې ښځې ته ورداخلېږئ ورته ووایه چې د ما بیبي د تا 2 لکه افغانۍ مهر په نکاح کې تعین شوی زه غریب یم 2 لکه افغانۍ نه لرم دغه 1000 روپۍ اوس نغدې لرم دغه دې واخله 1,99,000 افغانۍ مهر دې په ما باندې قرض دی باندې پاتې دی زړه دې خپل رځنې غاړې او کوي راته رابخې دا یوه هیله ده دا اصل دین نه دی اصل دین دا دی چې مخکې دونه چې د ښځې کوټې ته ورننوځي یې دې مهر به ورته تسلیموي ولي موږ د څه دپاره نیسو وکیل د نکاح د څه دپاره نیسو دغو وظیفه وکیل هم خپله وظیفه نه انجاموي دو وظیفه دا ده چې د مهر به مکمل د ما نه تسلیموي
او خپل موکلې ته به یې تسلیموي چې دغه د مهر دی واخله. موږ ټول شی په ساتیرۍ روان کړي دي، خو بیا هم زه یوه لاره درته جوړوم. که چیرې د مهر تصمیم نه لري، اول خو په ورونو دا په زړه باندې مکمل تایید کوي چې دغه 2 لکه 1 لک 3 لکه دا د ښځې شرعي حق دی، دی په تا باندې دی ته به ورکوي، او که یې نه ورکوي ته ظالم یې، ناروا یې، په ورځ د محشر به یې د حق ورکوي. په هیڅ وجه د وجوه خلاصون نه لري. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.